ګرانو کتونکو هیله لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ او خوشحاله یاست. زه ستاسو کوربه اعظم خان مندوخیل، تاسو ګورئ وطن چینل. ګرانو کتونکو په 2023 کې پښتو فلم انډسټري څومره کار وکړو، په دې ټول کال باندې یو سرسري جایزه اخلو. ګرانو کتونکو په 2023 کې 9 فلمان پښتو فلم انډسټري کتونکو ته ورکو. په دې 9 فلمانو کې د کال په شروعات کې چونکې وړوکی اختر وو، وړوکی اختر ته پښتو فلم انډسټري فلمان لازمن جوړوي. په وړوکی اختر باندې پښتو فلم انډسټري 2 فلمان کتونکو ته پیش کو. یو فلم وو ته صرف زمای، دوم فلم وو اوس خو می زړګی شوې. ته صرف زمای د دې فلم ډایرکټر شاهد عثمان صاحب، د دې فلم ساز محمود چې په بابو باندې مشهور دی دا فلم سازو، او د دې فلم کہانی سلیم مراد صاحب لیکلی و. خو ګلپاڼې سره قسم زما د وفا دی، خو دل ته سوال ستا د حیا دی، ما سره مینه کول ستا یو لیونتوب دی. د 2023 دوم فلم اوس خو می زړګی شو. دا فلم هم په وړوکي اختر باندې ریلیز شو. د دې فلم هدایتکار او فلم ساز ارشد خان، د دې فلم کہانی سلیم مراد صاحب لیکلی وله. کستا په نکاح کې مشکنا بوزم بیدرنا. له وړوکي اختره فوراً بعد د لوی اختر د فلمانو شوټینګ شروع شو. لوی اختر ته پښتو فلم انډسټري یو ځل بیا 2 فلمان کتونکو ته د نمایش لپاره پیش کړو. د یو فلم نوم و شهنشاه باچا، د بل فلم نوم و بدماشي به درنه فاته کړم. شهنشاه باچا فلم ډایرکټر او فلم ساز ارشد خان، د دې فلم کہانی سلیم مراد صاحب لیکلی و. باچا د قانون د بدماشۍ صوبه ده، نو شهنشاه سلطنت دی. د 2023 کال 4م فلم بدماشي به درنه فاته کړم. د دې فلم ډایرکټر ارباز خان او د دې فلم ساز صاحبزاده صاحب. جوړ د فولادو یم غر نه منم، زه ګورې سر د پاسه سر نه منم. ګرانو کتونکو چې لوی اختر څنګه تیر شو، نو یو بل نوی فلم شاهد عثمان صاحب اعلان وکړي، ملنګي. په دې ملنګي فلم کې په اول ځل اصغر چیمه صاحب د مرکزي ویلن دپاره واخیستل، او دې فلم په سوشل میډیا باندې اور ولګولو چې آیا دا به څنګه فلم وي، اصغر چیمه به په ویلنتوب کې کتونکي خوښ کي او که به نه کي خوښ. د دې فلم ساز او هدایتکار شاهد عثمان صاحب، د دې فلم کہانی سلیم مراد صاحب لیکلی وله. دا فلم د اګست په 11مه نیټه په 2023 کې کتونکو ته د نمایش دپاره پیش شو. ملنګي فلم کې اصغر چیمه صاحب اول ځل د مرکزي ویلنتوب کرکټر ادا کړي او کتونکو وستایلی. پښتو فلم انډسټري ته یو نوی فنکار د دې فلم په ذریعه باندې میلاو شو. دا کار به اوس ملنګ جان کوي. شاهد عثمان صاحب د ملنګي فلم په وخت باندې چې کله ملنګي فلم ریلیز شو، نو شاهد عثمان صاحب دا خبره کوله چې تر ملنګي فلم به زیاته ریسک اخم، چونکې د په ملنګي فلم کې ریسک واخیستی چې نوی ویلن په فلم کې کاسټ کړي. دا رنګه یو بل فلم اعلان وکړي، جانان. د جانان شوټینګ شروع شو. په جانان کې د لږ ډېره وخته بعد، لږ ډېرو کلو بعد جهانګیر صاحب د هیرو په کرکټر کې راوستلی. دا فلم پښتو فلم انډسټري ته دومره وده ورکړه چې فلم سازان په دې مجبوره سو چې موږ به فلمان جوړو. د جانان فلم ساز اصغر چیمه صاحب، د دې ډایرکټر شاهد عثمان صاحب، د دې فلم کہانی سلیم مراد صاحب لیکلی و. مینه مې کړې ده او سر ته به رسو.
گلاله. ګرانو کتونکو د کال 2023 آخري فلم رکشې والا و. د دې فلم ساز او ډایرکټر ارشد خان او د دې فلم کہانی هم سلیم مراد صاحب لیکلی و. ګرانو کتونکو پښتو فلم انډسټري په ټول کال 7 فلمان کتونکو ته پیش کو. دا ډیر کم کار دی. پکار دی چې پښتو فلم انډسټري کتونکو ته 15 یا 20 فلمان ورکړي وای. ګرانو کتونکو دا و د پښتو فلم انډسټري د ټول کال خبرې اترې چې مال تاسو سره شیر کې تر بل خوندور پروګرام پورې پر لوی بازار سپارل یاست. د خدای په امان.